مبارک د افغانستان 19 کلنه لوبډلې کویټ ته ماتې ورکړه. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مشئ. تر 19 کلنو د کوم عمره ځوانانو د اسیا جام سیالیو په دوام نن افغانستان او کویټ سره مخامخ شوي. افغان لوبډلې د لوبې پچه وګټله او لومړۍ توپ اچونه غوره کړه چې بریالۍ ثابته شوه. د کویټ لوبډلې په 30 شرونو او 3 بالونو کې د ټولو لوبغاړو په سویدو یوازې 15 منډې جوړې کړې. افغان لوبډلې ته د 18 منډو هدف ورکړ. په کویټي توپ وهونکو کې یوازې مهد بهواسر 10، ګوین کمار 14، فیض قریشي 10 او جاندو حامود هم 10 منډې جوړې کړې. په افغان توپ اچونکو کې شفیق الله غفاري 4، فضل الحق 2، نور احمد او عبدالرحمن یو وکټ ترلاسه کړ. افغان لوبډلې د کویټ هدف په 12 سرونو او 15 بالونو کې د 3 لوبغاړو په سویدو پوره کړ او پرله پسې دوهمه بریا خپله کړه. په افغان توپ وهونکو کې فرحان زاخیل 38 نه سوځېدلې او رحمان الله 28 منډې وکړې. د یادونو وړ ده افغان لوبډلې په خپله لومړۍ لوبه کې پاکستاني لوبډلې یوازې په 88 منډو کې راټوله کړې وه او په 15 منډو په توپیر بریا خپله کړې وه. سږنی د 19 کلنو آسیا جام په سریلانکا کې کیږي چې افغانستان په خپل ګروپ کې له پاکستان او کویټ څخه بریاوې خپلې کړي او راتلونکې سیالۍ له هندوستان سره ده. سږنی جام د افغانستان، هندوستان، پاکستان، کویټ، بنګلادیش، سریلانکا، نیپال او عرب متحده اماراتو له لوبډلو ترمنځ روان دی او تیر ځل د دې سیالۍ اتلولۍ افغان لوبډلې ګټله. نو ډېره مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو سره تر پایه ولیدله. که چینل ته نوي یې چینل در سره سبسکرایب کړئ او که ویډیو مو خوښ وي ویډیو سره لایک یې. تر بلې ویډیو د الله په امان.